دا اصل سره راغلی یم ښایسته خوست ولایت ته. سلامونه ورور، وخت په خیر. په لومړۍ کې ځان راته معرفي کړئ. وعلیکم السلام. د درګي کلي اوسېدونکی یم، تڼۍ ولسوالۍ. خاطرې خو داسې وه چې یو وخت کې روژه وه، دغه خلکو یخ هوا وه، د ټول خلکو په بامو کې کېناستل دي. دلته څه جنګ وشو، دلته بیربار شي، خلک د بام نه ټول وغورځېدل، کوز وغورځېدل، د خلکو ډېرې ټولې شوې. قدرمنو هېوادوالو، دا هم د مجاهد څلور لارې لار په برخه کې څنګه ده؟ امنیت خو اوس ټیم کې 100% برابر دی. چې د مخمونو خاموشۍ باندې د اور ولګي، زما په شان په زندګۍ باندې د اور ولګي. لوبغاړی ډېر مینهوال یې راشد. وی جان څنګه په خندا یې وایي چې راشد. ظلمو وطن دی، د ننګیالیو او جرګو وطن دی. هره کوڅه یې د پښتون نښه ده، هره کوڅه یې د پښتون نښه ده. دا د دودونو او د جرګو وطن دی. السلام علیکم درون غږ چینل یوټیوب مینوالو، هیله ده چې ټول اتاره که روغه جوړه خوشحاله اوسیږئ. دا اصل سره راغلی یم ښایسته خوست ولایت ته، چې ډېری هېوادوال مو په کومنټونو کې هم ویلي ول او وړاندیزونه یې هم کړي ول چې خوست ولایت ته یو ځل ور وګرځه. دا اصل سره راغلی یم ښایسته خوست ولایت ته. غواړم چې د خوست ولایت د هر یوې سیمې څخه ښایسته ښایسته ښکلاوې تاسو ته په انځور کې ښکاره کړم. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ، راځئ چې د خوست ولایت د خلکو مینه، خوږې خاطرې او د هغوی محبت، میلمه پالنه له تاسو سره شریک کړو. له موږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه تر پایه وګورئ. هېوادوالو، لکه څنګه چې مې په پیل کې یاده وکړه، زه راغلی یم ښایسته خوست ولایت ته. دا نو بیا هغه ځای ده چې د سرګردان چوک په نوم باندې یادېږي. دلته هم بازار ده او زموږ ډېری هېوادوال په خپلو کارونو باندې مصروفه دي. نو له دې څخه تللم البته، نو تر څنګ مې یو دوه اورونه ولیدل. غوښتل مې چې له دوی سره خبرې اترې ولرم. دا نو بیا اصلي خوستیان دي، دوی سره به معرفت ولرم. سلامونه ورور، وخت په خیر. په لومړۍ کې ځان راته معرفي کړئ. وعلیکم السلام. د درګي کلي اوسېدونکی یم، تڼۍ ولسوالۍ. مسعود تخصص مې سرباز دی. یو شعر بیډاری کوم دی، خو داسې شی نشته چې دی ته ووایم. ډېره زیاته مننه. سلام دې تاسو ته هم ورسېږي. ورور، تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی د درګي. ښه، ډېر ښه. نو دا راته ووایه چې پوښتنې خو به ډېرې ولرم. تاسو خپله یاده وکړه چې خپله د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي یاستئ، همداسې که نه؟ بلکل او. ښه، دا راته ووایه ورور چې د تڼۍ ولسوالۍ خپله کوم رسم و رواج لري او دغه لباس خپله تنه د تڼۍ ولسوالۍ ده او که نه د ټولو خوستیانو ده؟ د ټولو خوستیانو د لباس دی، کوم مشکلات نشته او دولت خو صحیح دی. قدرمنو هېوادوالو، تاسو ګورئ چې په سر کې ښایسته ښایسته تازه ګلان دي. نو دا به پوښتنه وکړم، ورور دا راته ووایه چې دا ګلان تازه دي؟ اوس مې دا ذکر راواخیستل ولایې کې مکمل ګل مې راخوسته و، شباس یې نه مې پرېږدل، ومې ټینګل. ګلونه سره سخت شوق لري مې. ښه، او ټول هېوادوال هم داسې کوي بیا؟ ټول هېوادوال هم داسې کوي. څوک چې د خوست دي البته. څوک چې د خوست دي. ښه، ډېر ښه. ټول خوستیان هم دا ګلان په سر لګوي؟ ټول خوستیان شوق لري د ګلانو. او تاسو دا ویښتان خپل همداسې ول د اول نه او که نه جوړ کړي مو دي؟ نه نه، دا مو خپله دغسې دي، جوړ مې نه دي. ښه ورور، څه ویل لري راته؟ ولا داسې شی خو نشته. ډېره زیاته مننه. مهرباني. مننه کور ودان. قدرمنو هېوادوالو، دوه ورونه مې ول
چې د تڼۍ ولسوالۍ او البته د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ول چې دغه جامه هم ډېره ښکلې وه، دا خپله د خوست ولایت جامه ده. نو ډېر ښې خبرې وکړلې، خو شاید فرق ولري، زمونږ او د دوی لهجه هم فرق ولري، خبرې اترې هم فرق ولري، د دوی لهجه بیا لږ سخته هم ده. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ، نورې برخې هم لرو. قدرمنو هیوادوالو، لکه څنګه چې مې په پیل کې یاد وکړه، نو زه راغلی یم خوست ولایت ته او بیا دغه ځای چې ده د سرګردان چوک په نوم باندې یادېږي. دلته هم بازار ده، زموږ ډېری هیوادوال په خپلو کارونو کې مصروفه دي. دلته یو خوراکه فروشي ده، وایي چې ډېره مشهوره ده. البته دغه شخص هم په همدغه خوراکه فروشۍ دکان کې شاید ډېر کلونه پاتې وي. غواړم چې له دې مشر سره خبرې اترې ولرم، دا چې څومره وخت کېږي دلته دا دکان لري، دا خوراکه فروشي دکان لري. نو له ده سره به خبرې وکړم. سلامونه ورور، وخت په خیر، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو ستړي مه شئ، هر کله راشئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. لومړی کې خو راته ځان معرفي کړه. نام مې غلام حسن عمري، د خوست یو تن اوسېدونکی. ښه، د خوست ښایسته ولایت د کومې ولسوالۍ یې؟ مونږ یې مرکز یو. ښه، خپله د مرکز یاست. نو ورور دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دغه دکان مو جوړ کړی؟ تقریبا 15 کاله کېږي دا دکان مو جوړ کړی دی. 15 کاله کېږي دکان مو جوړ کړی ده. نو درنو لیدونکو، ما خو ویل کنه شاید ډېر وخت کېږي، په دې خاطر باندې دغه خوراکه فروشي دکان ډېر مشهوره ده. څنګه دي دا راته ووایه چې مشتریان څنګه دي، راضي دي درنه، خوشحاله دي په دې 15 کالو کې؟ الحمدلله مشتریان خوشحاله دي. نن سبا خو لږ د خلکو اقتصاد لږ خراب شوی دی، نو سودا لږ پارک کړی دی. ویلې چې مخکې خلکو چې سودا کوله تقریبا اوس 15% 80% سودا کمه شوې ده. کوم خلک چې موږ نه څومره سودا اخیستل، اوس تقریبا 15% دوی سودا کمې اخلي. ویلې چې اقتصاد لږ ضعیف ده. خامخا نو چې امن وي نو پیسې ډېرې نه وي. دا پیسو کې خو په جنګو کې د ګډوډۍ کې خلکو پیسې زیاتې وي، په دغه امن چې وي بیا پیسې نه وي، کاروبار ډېر نه وي که نه. ویلې چې امن وي. نو د افغانستان خلک هم مخکې چې سوله نه وي، چې وچه مړۍ دی خو چې سوله دی وي، نو اوس خو وچه مړۍ دی، هغه سوله دی. نو چې دوی پلونه غواړي، کورمې غواړي، غوښه غواړي، هغه بیا په سوله کې خو دا شیان نه وي دومره ډېرې. ډېر ښه. قدرمنو هیوادوالو، یو بل څه ته فکر شو، دا ورور خپله د همدې خوست ولایت ته ولې لهجې ته تاسو فکر وکوئ هېڅ د خوستیانو په رقم خبرې نه کوي. واه به ورور ترې، ورور تاسو موږ ته د خوستیانو په لهجه خبرې وکئ. دا زه چې زه اصل نه پرتیبان یم، نو اصل نه زه پرتیبان یم، ځکه دلته مې دکان، دلته مې کاروبار دی. ښه، ډېر ښه. نو دا راته ووایه ورور چې په دې 15 کالو کې کومه جالبې خاطرې سره مخ شوی؟ والله جالبې خاطرې خو ډېرې دي. دلته خو سرګردان چوک ده، په د خوست کې سرګردان چوک ډېر مشهور ده. د شاعران هم ډېر صفت کړی دی. مخکې د خوست چې و دا ښار ډېر وړوکی و، خالي دغه سرګردان چوک چې اوس موږ دکانونه دي، دغه چوک و، دغلته رش ډېر و، ډېر بیروبار و. کله چې به روژه وه خلک به د بابون کې کېناستل. نو خاطرې ډېرې دي، په زرهاوو خاطرې دي. کومه یوه خاطره به موږ سره شریکه کړې؟ خاطرې خو داسې وه چې یو وخت کې روژه وه، دغه خلکو یخ هوا وه، د ټول خلکو په د بامو کې کېناستل د طالبان. نو دلته څه جنګ وشو، دلته بیروبار شي، خلک د بام نه ټول وغورځېدل، کوز وغورځېدل، د خلکو ډېرې ټولې شوې. ډېر ښه. په اخره کې غواړو پیام دې واخلو. پیام دغه دی چې حکومت نه مو دا خواهش ده چې حکومت باید داسې یو کار وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. خلک د کمې پیسې وي چې یو کار زمینه برابر شي. ویلې چې حکومت هڅه وکړي. حکومت اوس مدنونه دي، مخکې خو د افغانستان مدنونه نه خرجېدل، اوس خو مدنونه دي، ټول فعالیت شروع کړي دي. نو حکومت نه مو دا خواهش ده که نه چې د خلک خارج ته لاړ نه شي، دوی د کاروبار ته خلکو ته جوړ کړي، کاروبار زمینه برابره کړي. ولې چې حکومت زړه ستر وي، باید خلکو ته هم دومره ستره کاروبار جوړ کړي چې خلک کمه تنخواه یا ډېره تنخواه چې خلک مصروفه اوسي. ډېره زیاته مننه. احترام مننه، هر کله راشئ. مننه کور ودان. قدرمنو هیوادوالو، ګران مشر ورور مو چې واقعیت ډېرې ښې خبرې وکړلې او دلته نو بیا 15 کاله کېږي چې په دغه دکان کې خپلو هیوادوالو ته خدمت کوي. نو له تاسو هم مننه چې زموږ ملتیا کوئ. مونږ د خوست په ولایت کې یو تر اوسه پورې. تاسو مونږ سره پاتې شئ، نورې برخې هم لرو. قدرمنو هیوادوالو، دا هم د مجاهد څلور لارې لاره ده. دلته هم غواړم چې د خپلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرم، البته د خوست ولایت له وګړو سره. نو دلته مې یو ورور ده، هغه هم غواړي چې موږ سره خبرې وکړي. زه غواړم چې دې خوا یې رادعوت کړم. وروره تاسو مهرباني د خوا راشئ. سلامونه ورور، وخت په خیر. لومړی کې ځان راته معرفي کړئ. نوم مې سلطان بخیر ده، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. ډېر ښه. د خوست ولایت د کومې ښایسته ولسوالۍ اوسېدونکی یې؟ د اسماعیل خیل مندوزۍ اوسېدونکی یم. اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ. څنګه دي د هغې ولسوالۍ خلک، رسم و رواج یې څنګه ده په پرتله د نورو ولسوالیو؟ د افغانستان ټولو ولایتو ولسوالۍ ښه ولسوالۍ دی، په خاصه توګه د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ چې ډېره بهترینه ولسوالۍ ده او ټول خلک یې تعلیم یافته خلک دي، اصولي خلک دي. د خوست نوره ولسوالۍ هم ښه خلک دي، خو په خاصه توګه مندوزۍ ولسوالۍ ډېر بهترین او ښه خلک دي.
ډیر ښه مننه. ورور دا راته ووایه چې خپله دلته همداسې راغلی وې او که نه کوم کاروبار لرئ؟ دلته د خوست کې د ټیکرۍ هم د پرشي لرم. دلته ډېر دوکاندارانو ته موږ بلنه ورکوو. نو همداسې باز زه راغلم دوکان نه د چکر په خاطر خو تا سره مخامخ شوم ډېر خوشحاله شوم. ډېره زیاته مننه. ورور غواړم دا راته ووایې چې د خوست ولایت تر ټولو مشهوره ځوانان چې کوي کومه لوبه ده؟ هغه دلته کرکټ ډېر کوي، فوټبال کوي، والیبال کوي او ډېر خلک په میلو ځي. میلې دلته ډېر یعنې میلې ځایونه ډېر دي، بیخي زیات دي، بهترین ځایونه لري. او ستاسو خپله د ولسوالۍ بیا کومه مشهوره لوبه ده یا نه ټول خوست هم دا یوه لوبه کوي؟ د کرکټ لوبه ډېره زیاته کوي. خوست ولایت کې بیا په خاصه توګه کرکټ زیات مینوال لري او کرکټ ډېر سپورټ کوي. زه خو خپله د بزنس سره ډېر علاقه لرم، د لوبو سره علاقه نه لرم. ها ډېر ښه. نو دا راته ووایه ورور چې خپله غواړې که نه چې د دې تر څنګ چې خپله هم د فروشي لرې د ټیکریو د زده کړو په برخه کې څنګه ده؟ د خوست ولایت زده کړو برخه کې څومره مخته تللی ده؟ د زده کړو په برخه کې تقریبا 80% د خوست خلک چې ټول تعلیم یافته دي او په خاصه توګه اوس ټیم کې هم ډېر کارونه باید ورته وشي ځکه پوهنتونونه ښوونځي چې دلته په ځینې سیمو کې لکه د زنیخیلو سیمه کې نشته دی، هلته باید مکتبونه انتقال شي. ډېر داسې نورې سیمې شته چې هلته مکتبونه نشته، باید خلکو ته د درسو زمینه برابره شي. هم په خاصه توګه باید دلته د کوچنیو نجونو لپاره هم ښه درسونه او کورسونه جوړ شي. ځکه په امنیت په برخه کې څنګه ده؟ امنیت خو اوس ټیم کې 100% برابر دی، بیخي امن امنیت دی. او په خوست کې دا رضوانه کار هم برابر، ځکه په کومه سیمه کې چې امن برابر وي هلته بیا نو ټول سیستم برابر وي، ځکه دلته اقتصاد هم ښه دی. اکثره ځوانان د خوست چې دي په خارجي هیوادونو کې دي، نو د خارج نه ډېر عواید لري. د نورو ولایتو اکثریت خلک دلته اوسېږي. ډېره زیاته مننه. اخره کې غواړم چې پیغام دې واخلم. زما دا پیغام ده چې هر څوک دې خپل کار ته پام وکړي، تعلیم دې وکړي، تل دې افغانستان زنده باد. ډېره زیاته مننه. نو هیوادوالو ګران ورور مو چې د خوست ولایت په تړاو او د دې تر څنګ د خپلې ښایسته ولسوالۍ اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ په تړاو یې را سره معلومات شریک کړه. نو له تاسو هم مننه. موږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه لا دوام لري. درنو هیوادوالو، د مجاهد څلور لارې څخه تېرېدله ما غوښتل مې چې د خوست ولایت بازار ته نوره هم لاړه شم، هلته خپلو هیوادوالو سره خبرې ولرم. ولې یو ورور مې غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي، نو له ده به واورو، دا به موږ ته ځان هم خپل معرفي کړي. سلامونه ورور، وخت په خیر. په لومړیو کې ځان هم راته معرفي کړه. وعلیکم سلام. نوم مې اطلاع دی، له خوست اوسېدونکی یم، متون ساروکل کې اوسېږم. هغه په کوم منګال یم، نو هغه ولسوالۍ کې اوسېږم. ماشاءالله مکملا معلومات یې راکړه. د متون څخه راغلی اوسه؟ یې متون څخه راغلی یم. ها، په چکر راغللی که نه کوم کاروبار پسې راوتې؟ چکر راغلی موټر سره دی، وشه څو در چکر نیسو. ملګري دي هم در سره دي؟ یې ملګري شته. چیرته به ځئ په خیر؟ والا بس در څو سټو طرف لوړو که در بل کوم طرف ته لوړو. ها، مصرف چا پر غاړه اخیستی؟ والا مصرف خو په ټوله په شریکه کو. ها، ټول په شریکه کوي. خصوص روپۍ مې انتخاب کړي چې په ګاډۍ سره واچوي. والا خو اوس پیره خو 500 روپۍ سچولې دي افغانۍ، نور بیا هغه خرچه. ولې ډالر مو وانه چول؟ ډالر به وچو، ډالر به وچو. نو دا راته ووایه ورور چې په اخره کې به موږ ته څه ووایې، څه ویل لرې؟ شعر د خوستیانو په لهجه باندې کومه لنډۍ؟ والا لنډۍ خو نه رسي، خو تاسو نه ډېره مننه چې تاسو دغه سره غلي وئ. د میس مو هغه وکړه، مرکه مې میس وکړه. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. بس ژوندي دې کور ودان خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، ګران ورور مو چې د غوښتلې چې په څه ټکنډو طرف ته په چکر باندې لاړ شي، ښه چکر ورته غواړم. تاسو هم موږ سره پاتې شئ، موږ نور هم مخته ورګرځو او غواړو چې د خوست ولایت له ښایسته خلکو سره خوږې کیسې او خبرې ولرو. هیوادوالو، راغلی ما بشخیلو کلي ته، نو تر څنګ مې ورونه ولاړ دي، له دوی سره به خبرې اترې ولرم او د دې سیمې او د دې کلي په تړاو به راته ټول معلومات دوی موږ سره شریکي. سلامونه ورور، وخت په خیر. ستړي مه شئ، په لومړیو کې راته ځان معرفي کړئ. مننه. تاسو د چینل کارکوونکي اوریدونکي ټول ته سلامونه او نیکې خیلې احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه کوم. نوم مې سمین الله دلسوز دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. ډېر ښه. ورور، په خوست کې د کومې ولسوالۍ اوسېدونکی بیا؟ خوست کې زه خپله د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم، خو مطلب اوسېږو په مرکز کې.
ها د تڼۍ ولسوالۍ په تړاو مخکې هم موږ یو هیوادوال سره خبرې اترې کړې وې هغوی هم یاده وکړه نو دا راته ووایه چې د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې دي دا ستاسو په رقم لباس ما ولیدل هغوی هم دغه جامه اغوستله څنګه دغه د تڼۍ ولسوالۍ ته نه دغه اوسیدونکي دغه لباس اغوندي او که نه دا د خوست ولایت نورې ولسوالۍ چې دي هغوی هم دغه لباس اغوندي نه ولا خوست کې مطلب 12 ولسوالۍ دي چې هر ولسوالۍ ځانګړی خلک دی او هر ځوانان چې دي هر ولسوالۍ ځان ته لباس انتخاب کړی دی او ځان ته لباس خوند ورکوي موږ ته بس دغه پوزیشن دی او موږ ته هم دا لباس خوند راکوي ها بیا څومره مینوال لرئ مینوال خو والا دغه دی چې مطلب هر ځای کې مینوال دي ځکه ځوانان سره چې وړو په شپه لازم مطلب مینه را سره کوي موږ هم مینه ور سره کوو ځکه د یو وطن خلک یو نو دی ډېر خوشحال یو موږ د ځوانانو نه هم ډېر خوشحال یو ځکه چې موږ د څو ځوانان چې یو د درې د سفر نه راغلي یو د شپږ ورزشي د دوبۍ نه راغلي یو دلته مسافر وای مسافر او بالکل څنګه او د اغیز یو د دې ترمن د خپل وطن د خپل کلی د کنه خپل ژوند د کلیوالي ژوند ترمنځ او د اغیز ژوند ترمنځ څومره فرق وو ولا یغه ژوند دی ژوند ډېر فرق لري دا خپل وطن د یار ځای ته زودانه ډول تلای شو بل هوای دره کانته هوا د چې مطلب میلیون سره قیمت لري کنه هوای ډېر خپل هوا ده مطلب څخه ډېر خپل څخه ده تاسو څړ ته وینې ډېر تکشنه وبو بهږي کنه نو یې ځای د ډېر فرق دی ها نو په اخره کې براته سو وای اخره کې بو څه درته ووایم ملنډۍ ټپه کوم شعر تاسو په خپله خوستۍ لهجه کې یو غزل به درته ووایم یای چې د مخمونو خاموشۍ باندې د اور ولګي زما په شان په زندګۍ باندې د اور ولګي ځواني چې تیره شي بډا شي سړی کور ته لاړ شي دومره اوږده مسافرۍ باندې د اور ولګي ډیر ښایسته ډیره زیاته مننه قربان تر څنګ مو یو بل ورور د تاسو لږ د خوا مخکې شئ خیر سلامونه ورور وخت په خیر تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ وعلیکم السلام زما نوم دی محمد نوید د خوست ولایت اوسیدونکی تڼۍ ولسوالۍ ها تاسو هم د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي یاستئ نو دا راته ووایئ چې دلته اوس په چکر راغلي وئ او که نه همداسې کوم کاروبار پسې راغلي وئ دغه څو ملګري مې دا مې دوبۍ ملګري دوبۍ نه راغلي دي څو ورځې مخکې زه دوی نه مخکې د دوه میاشتې مخکې راغلی تاسو چکر ته راوتلی وو فکر بدلولو دپاره خپلې منظرې جوړې دي امن امنیت راغلی دی ډېر د خوند د سولې زندګي ده څنګه و مسافري په خیر سره تېرېدله ولا الحمدلله بس پردي وطني نه دي پردی وطن خامخا مجبوریت سره دی خو خپل وطن نه بدول دي ښه خپل وطن درته ډېر یادېده خپل وطن دی دومره خپل امن امنیت مو خپله ویزا کینسل کړه د امن امنیت په خاطر چې مخکې دلته امن نه و اوس امن دی دومره امن دی چې دغه خلک دې تر څي دغه ځای ته موږ نه یې روغلي بل وخت اوس خو ډېر امن دی ډېر خوند کوي ډېر خپلې سترۍ ځایونه جوړ شوي دي خلک یو بل احترام ساتي دولت مو احترام ساتي په دغه اساسه موږ د خپل وطن ډېر قدر یوه جالبه خاطره دې راته ووایه جالبه خاطره مې دغه ده چې زه چې کله دغه ځای نه لوړم دوبۍ ته دوبۍ کې مو ژبه نه وه زه نو مو داسې ژوند تېر کړی و چې ډېر نازک ژوند مې تېر کړی و بس چې هلته لوړم شل شپې بعد مو خپل پاسپورټ څخه ګرځېدم که زه پاسپورټ واخلم زه ویزا کینسل کړم روشم نو بیا چې کله مو وطن ته زنګ وکړو وطن خلک ډېر ښه راکړو بس جالبه خاطره مې دا وه چې کله وطن که امن روغله په هغه ورځ مو ویزا کینسل کړه روغله وطن ها ډېر ښه خوشحاله اوسئ مننه کوم تاسو نه ډېر مننه ښه یو بل ورور ما هم پاتې د هغه بیا داسې ښه وي چې ډېره مننه او ډېره مننه یعنې خبرو نه ځان خلاص کړي تاسو دخوا راشئ مننه پرېږدئ سلامونه ورور وخت په خیر ځان دې راته معرفي کړه وعلیکم السلام نوم مې د حفیظ الله دی د خوست ولایت اوسېدونکی د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی ها تاسو هم د همدې ولسوالۍ اوسېدونکي ډېر ښه ځکه مخکې هم ملګري مو یاده وکړه تاسو د مسافرۍ څخه راغلي نه زه نه یم مسافر موږ دولت ته خدای شته موږ مکتبینه درسي نه یې په 12 ټایم شاګرد یم ښه د 12 صرف تر اوسه شاګرد ده نور مې ملګري دي ها هغوی سره راغلی ډېر ښه نو دا راته ووایه چې مکتب دې خلاص که په خیر بس اخري کل مو دی ها تر اوسه پورې نه ده خلاص شوی غواړې په آینده کې څه شي یاره په آینده کې خو داسې خپل پلان نه لرم خو خارج به ورته کسو ولې خپل هیواد کې نه پاتې کېږي چې خارج ته ځي والا خو نشته هغه د هغه ورور څومره خوشحاله و چې مثلا خپله ویزا یې هم کینسل کړې وی چې دلته امنیت هم ښه ده او خپل هیواد مې جوړ ده نو ته څنګه روان یې والا موږ سفر شوق لري سفر ته ځي خو خیر همداسې چکري لاړ شه نه چکر ته نه ځي بیا چې ځي بیا بیا چې ځې دایمي لاړ شه که نه ځې بیا قرار کښېنه دایمي څو ښه څه به راته ووایې نور والا نور خو داسې ویل څه نه لرم بیخي نه لرې بیخي نه لرم ولې نه لرې والا خو نه لرم ښه صحیح شو ډېره زیاته مننه اخره کې غواړم پیام دې واخلم
پیغام خو دغه دی چې ټولو مسافر ته چې خپل وطن ته راشي په خپل وطن کې امن امنیت دی کوم خلک چې دغه ځای نه ځي دی نه دا غوښتنه کوي چې اول د نه ځي که بیا ځي بیا تا غوندې د دایمي لاړ شي فامیلي د لوټ شي دایمي د لوټ شي دایمي بیا دې نه راځي بیا دې نه راځي ډېره زیاته مننه مننه خیر قدرمنو هیوادوالو ګران وروڼه مو چې ځینې مسافر راغلي ول او ځینې هم خپله دلته ول او بیا یو ورور مو چې بیخي غواړي دایمي لاړ شي نو پاتې نه شي تاسو موږ سره پاتې شئ نورې برخې هم لرو قدرمنو هیوادوالو متون کلي ته داخله شوې ما خو دغه کوم ځای د ښایسته منظره هم د تاسې په تصویر کې هم لیدلی شئ او ښایسته میده میده باران هم ورېږي هلته یو حاجي صاحب ولاړ ده زه غواړم چې د دې کلي او د دغه سیمې په تړاو هم ورڅخه پوښتنه وکړم دا چې دغه کوم ځای ده واقعا ډېره ښایسته منظره ده او دا چې بیا دومره میده میده باران ورېږي نو بیخي ښایسته ښکاري حاجي صاحب تاسو لږ دخوا راشئ سلامونه حاجي صاحب وخت په خیر لومړی کې راته ځان معرفي کوئ ستړیا ماشي زه سیز والا شاه د کمکین غرب کې یم ډېر ښه خپله خو د خوست ولایت نو د خوست ولایت یو د کومې ولسوالۍ مرکز یو ښه خپله د مرکز یاست حاجي صاحب څنګه د ژوند په خیر سره تېرېږي الحمدلله خیر خیرته ښه ژوند تېرېږي کورونه مو په همدې سیمه کې دي کورونه مو دغه د پورې ځای کې دي دا منطقه ټوله یې مونږ حاجي صاحب څنګه ده د خوستیانو ژوند څنګه ده الحمدلله ښه ټیټ دی ښه روغ دی ښه حاجي صاحب دغلته چې اوس ما او تا ولاړ یو دغه سیمه یا دغه ځای د څه شي په نوم باندې یادېږي دا کمکای مزغور کمکای مغزو دې ته ولې دغه نوم اخیستل کېږي خو مونږ زورشاه وخت نردورې دا کمکای مزغور دی مونږ پیرون یو او دا کلي کې اوسېږو ښه حاجي صاحب میلمه پالنه مو څنګه ده د خوست خلک خو واقعیت البته د عموم کې د افغانستان څلور دېرش ولایته چې دي ټول ښایسته میلمه پالنه کوي خو راځئ چې د خوست خلکو په اړه پوښتنه وکړو څنګه د میلمه پالنه یې څنګه ده الحمدلله ولما که مونږ خوست خلک یا دی مونږ کلی الحمدلله ښه ټیټ دی ښه دود او دستور مو څنګه ده او دستور خو ورونو زمانو ته سو ورسو ښه مینه ښه مخبات د ښه سره لرو امنیت په باره کې را سره وغږیږي امنیت څنګه ده امنیت الحمدلله ښه ټیټ دی ښه روغ دی مونږ تلیفونونه اخواخ یو مونږ خپله د منطقې نه اخواخ یو مونږ د خپله د منطقه کې کلی په امنیت کې دی مونږ په امنیت کې یو مونږ ته د هغې کلي ته د ټول خوست نه د ګردیز نه د خلکو ته دې ځای ته سترۍ د خلک ارسي که دا لږ تاسې ورجګ شئ خلک په خپله ووینئ په موټر په سلاو خلک یې مونږ ځای ته سترۍ ته ارسي امنیت سل په سلو کې دی ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې وخت دې راکړه خدای دې وبخښه عمر دې وبخښه مننه سلامت صاحب قدرمنو هیوادوالو له حاجي صاحب سره مو خبرې وکړې او د دغه ساحې یا د دغه سیمې په تړاو یې هم موږ ته معلومات راکړل تاسو هم موږ سره پاتې شئ دلته هم ښایسته ښایسته باران ورېږي خوست ولایت او بیا متن کلی ده نو موږ هم مخکې ورګرځو موږ سره پاتې شئ قدرمنو هیوادوالو خوست ولایت ته راغلی وم او له خپلو هیوادوالو سره مې خبرې اترې درلودلې خوږې کیسې مې درلودلې نو اوس هم غواړم چې کابل جان طرف ته لاړه شم تر اوسه له خوست څخه نه یم وتلې د خوست د دروازې سره یم دلته مې یو درې ځوانان ورونه دي غواړم چې له دوی سره هم خبرې اترې ولرم بیا لاړ شم کابل طرف ته دا چې دوی دلته همداسې په چکر راغلي دي یا هم کومه وظیفه لري څه کاروبار لري دوی څخه به یې ورو سلامونه ورور وخت په خیر لومړی کې راته ځان معرفي کړئ مننه نوم مې نور احمد احمدزی دی د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندزی ولسوالۍ اوسېدونکی یم سلامت اوسې ورور دا راته ووایه چې دلته همداسې راغلی ملګرو سره راغلی که نه چېرته روان یې په خیر نه دلته مې ملګري دي په چکر ورسره راغلی یم خپل کلی مې یم ښه ډېر ښه څه کاروبار لرې خپله زه خپله د لینډ ټوډي چلوم موټروان یم کابل ته او زده کړې دې کړي دي بلکل او تر کوم ځای دې رسولي د 12 ټولګی مې پریښ کړی ده پوهنتون دې نه ده ویلی نه والا پوهنتون مې پرېښود کامیاب شوی وم څه مشکلات وې په سار مې پرېښود او اوس که مثلا اراده وکړې یا درته چانس برابر شي غواړې شروع یې کړې بلکل شروع کوم هغه بیا آینده کې غواړې چې شي والا خو بیا به آینده کې وي ته کس وم بیا به آینده کې فکر کوې د فکر ورته وکړو ډېره زیاته مننه تاسې نه ښه دلته مې یو بل ورور هم ولاړ دی تاسو څخه راشئ مهرباني سلامونه ورور وخت دې په خیر لومړی کې راته ځان معرفي کړه وعلیکم سلام زه ثناء الله یم د خوست ولایت څخه د اسماعیل خیل المندزی ولسوالۍ څخه یم دلته بس موږ راغلي دلته په هغه باندې چکر باندې دلته ملګرو سره مو ساعته دروازه مو کتله بس د دروازې نوې ودانۍ جوړ شوې د ودانۍ دپاره موږ دلته راغلي ساعتېرې تاکسونه مو اخیستل ډېره مننه تاسو څخه ډېر ښه ورور دا فکر کوم چې د خوست قدرمنو هیوادوالو ورور یاد وکړه چې دا دروازه کې مثلا د خوست د دروازې تغییرات راغلي دي د ورور څخه به اورم پخوا سره رقم وه لکه دا نوی ډیزاین ده نوې جوړه کړې ده که نه پخوا دا دروازه سره رقم وه
بس پخوا خو دلته یو سم نه و بس خالي یو پام اوس ډېره ښایسته جوړه شوې ده له دوی څخه مننه ډېره چې دوی دلته زموږ دپاره یو ښایسته ځای جوړ کړو نوی شی جوړ کړی ده بس موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی دلته موږ ته یو ښایسته ځای جوړ کړو بس موږ د کې عکسونه ورسره اخلو بس ډېر ځوانان راځي دلته عکسونه ورسره اخلي ډېر ښکلی ځای موږ ته جوړ کړو ته مننه ډېره زیاته مننه هلته مې یو بل ورور هم ولاړ ده تاسو مهرباني د خوا راشئ ولې خاندې شرمېږي ولې شرمېږي داسې ها سلامونه وخت دې په خیر لومړی کې راته ځان معرفي کړه وعلیکم سلام سمیع الله یم د خوست ولایت د اسماعیل خیل منځۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم ها ورور جان دا راته وایي چې زده کړې کوې زده کړې مې 12مې پاره کړی ده ها پوهنتون دې تر اوسه شروع کړی نه ده پوهنتون مې نه ده شروع کړی دلته مې خیاطي ده دروازې سره ها خیاطي څو کاله کېږي چې دغه کسب لري خیاطي دغه 2 کاله کېږي کله داسې شوي دي چې د چا کالي دې سوځولي یا مثلا قیچي خراب دي قیچي کړي اوسي نه اوسه پورې مې نه دي سوځولي نه دي کړي داسې شوي دي چې مثلا یو چا درنه کالي وړي وي پیسې دي درکړي هو ډېر شوي دي اوس بیا دې څه شی کړي دي نه ورسره کېږي 100 وارې مې ورته ویلي دي نه یې پرې کوي نه پیسې 100 وارې دې ورته ویلي بیا پرې کوي ها ډېر ښه یو جالبه خاطره دې راته ووایه چې همدغه خپل مسلک کې اوسېږې بېحده جالبه وي درته چې مثلا هر دقیقه هغه یادوي او خندا درته درځي داسې وه چې یو وار مې پړتوک مې وګنډلو بیا مې پړتوک مې وتوکولو د جامو بیا رانه وسوځېدو بیا بازار ته پسې لاړو پړتوک هغه راخ برته راوړ بېرته ښه دا جالبه وه نو دا خو خیر دا هر څوک یې سوځوي یو بله جوړه به دې هم سوځولي وه نه نه دې مې سوځولي نه ښه ډېر ښه دا خیاطي دې خپله ده و خپله مې ده نور درسره کسان کار کوي یو بل شاګرد دی راسره ها ډېر ښه کامیابه اوسې ښه په آخره کې به موږ ته څه ووایې شعر ټپه لنډۍ ټوکه نه لرم اوسه ولې نه لرې نشته خو دا به نو څنګه شي ډېره زیاته مننه قدرمنو هېوادوالو ګران ورور مو و چې واقعیت ښې خبرې را سره شریکې کړلې خو لږ شرمېده تاسو هم موږ سره پاتې شئ موږ هم ځو د کابل طرف ته له تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې ملتیا کوئ دلته کوچني ورونه مې دي کرکټ لوبه کوي کرکټ خو بیا زموږ د ټولو هېوادوالو خوښ ده لکه څنګه چې موږ په خوست ولایت کې اورېدلي ول د ټولو خوستیانو کرکټ لوبه خوښه ده او همدغه یې لوبه ده نو زه هم ورګرځم خپلو ورونو څنګ ته زه هم کرکټ ورسره کوم ښه تاسو موږ سره اوسئ صبر یا دقه صبر چې اوس بال ونه کوئ ما ونه ولئ سلامونه وعلیکم السلام ها تاسو دخوا مهرباني دخوا راشئ راشه تم دلته راشه دخوا راشه ته ولې خفه ناست یې دا ولې خفه ده دا لکه چې اوټ شوی اوټ ده که نه ګوره ما خو ویلې درنو لیدونکو دا نفر چې و خفه ناست و اوټ شوی په څو منډو اوټ شو په صفر لاړ ولې ته دلته راشه د زړه درد دې بیان کا دخوا راشه نوم دې چیه ده نوم حسین احمد ها حسین احمد اوس څنګه اوټ شوې چا اوټ کو بال چا کوو آفرین اوس ته څنګه د چا ډله وه څلور نفر هستئ ستا نوم چیه ده ما نوم ازیات خان ها او ستاسو شهزار ډېر ښه نو دا راته ووایه چې کرکټ لوبه مو د څه وخت نه تر اوسه پورې دلته شروع کړې 2 بجې کې دی شوخو تر اوسه پورې لګیا هستئ چا وګټله چا وبایلله ایسه پرې ګټلې نه دو خو لګیا یې نږدې دو څه منډه پروتې دي ها څو اوریزه لوبه ده هغه اوته اوریزه ده اته اوریزه ده ها تر اوسه پورې څو نفره دي اوټ شوي دي ډلې یو تنه اوټ شوی دی همدغه ده دا چې خفه ناست و دا چې په صفر اوټ شوی ښه ته اوس دلته راشه که نه ته اوس ولې خفه یې دلته راشه بېرته به دې پکې ونیسو ډېر خفه ده ځکه دا چې داسې خفګان کې ناست و درنو لیدونکو چې کرکټ کې په صفر منډه باندې چې واقعیت چې اوټ شي که نه ډېره سخته وي ته دخوا راشه دا بل دلته راشه دلته راشه نوم دې چیه ده اوس ولې خاندې دلته راشه ذکریا جانه دا راته ووایه چې بالینګ ښه کوې که بیټینګ دخوا راشه نو کامرې ده خو دخوا راښکاره شه نو دلته راشه نږدې راشه راشه بال ښه کوې که بیټ اوس ډېر شرمېږې قهرمنو هېوادوالو واقعیت ګلالي ځوانان دي او زه به هم له دوی سره خبرې وکړم ښه څومره وخت کېږي کرکټ لوبه خوښوئ
وړیکوالي نه ماشومتوبه راهیسې. ها د کوم یو کرکټر یا لوبغاړي ډېر مینهوالی؟ ما خپله د بیټینګ برخه کې هغه ابراهیم زدران. ها او بال؟ بال کې نوین الحق. ها او ستاسو؟ زه خپله چې بیټینګ برخه کې ګربز خوښوم، بالینګ په برخه کې رشید خان. ماشاءالله. او تا خو دا اوټ کړی که نه؟ ته دلته راشه، دخوا راشه. ستا نوم چیه ده؟ شکرالله. دخوا دلته کامرې ته مخامخ شه. ښه څوک دې خوښېږي په لوبغاړو کې؟ لوبغاړی کې رشید. راشد. بال دې ورته زده ده؟ یې. ها؟ یې. رښتیا؟ ښه ډېر ښه. نو دغه سره مې خبرې ونه کړې درنو لیدونکو. ته دخوا راشه. هغه خو هسې نه ما اوټ ده خفه. ښه ته خو به تر اوسه اوټ شوی نه یې؟ نه. تا نوبت را رسېدلی؟ نه. نه ده را رسېدلی. ښه د کوم یو لوبغاړي ډېر مینهوالی؟ ګربز. بس د ګربز مینهوال ډېر شوي دي بې حده زیاته. ته خوا راشه دلته تم راشه چې تم بې خبرو پاتې نه شي. ته د کوم یو لوبغاړي ډېر مینهوالی؟ رشید. وی جان څنګه په خندا یې وایي چې رشید. ډېرې مینهوالی. بال کولی شي؟ څو نفره دې اوټ کړل؟ ته پره ما اوټ نه دي. ښه نه دي دې اوټ کړي. ما خو چې ولې د ډېرې چکې د شپږیزې در باندې در کړلې. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، خواږه ورونه مې ول، ښایسته خبرې مې ورسره وکړلې. له تاسو هم مننه چې زموږ خپرونه ګورئ او زموږ ملتیا کوئ. قدرمنو لیدونکو، د خوست لاره ده او نه پوهېږم چې دا به کوم کلی وي. دلته مې یو څو مشران ولیدل. غوښتل مې چې د دې کلي په تړاو هم معلومات ترلاسه کړم او داسې نورې پوښتنې به هم ورسره ولرم. دوی سره به هم د زړه خواله وکړم. نو راغلم د دوی څنګ ته. دوی ټولو ته به ښه راغلاست هم وایم او معرفي به هم موږ ته وکړي او د دې کلي په تړاو به هم راسره معلومات شریک کړي. سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. حاجي صاحب په لومړیو کې راته ځان معرفي کړئ او د دې کلي په تړاو هم راسره معلومات شریک کړئ. د کلي په تړاو به نور څه معلومات وکړي؟ دا معلومات دي چې شکر الحمدلله امنیت ښه صحیح دی. نور مطلب کلي عوام چې دی، عوام خو د مشکلاتو سره یې ځکه چې بې کاروباري ده، مطلب کارونه نشته چې خلک کارونه وکړي. مطلب دا د روټۍ مشکل دي، مطلب د خواړې مشکل دي، د برېښنا مشکل دي، ضرورتونه خو کلی ډېر لري. دا خپله هم الوخیلو کلی ده که نه همداسې؟ دلته څومره قومونه اوسېږي؟ دلته خو دغه ځون ته د الوخیلو کوم دی، د نبار سدخیل دي، دغه نلار بیا دوامن دا هغه دي خویخیل دي، هغه نبار بیا لار دی، هغه چې دي انارباغ والا دي. دا ټول د دوامن د ولسوالۍ مربوط دي. بله د الوخیلو کلي خلک اوسېدونکي څه رسم و رواج لري؟ میلمه پالنه یې څه رقم ده؟ که څه هم د خوست خلک ټول ښایسته میلمه پالنه کوي، خو بیا هم د کلي او ولسوالۍ ترمنځ فرق شته ده؟ نه فرق یې نشته. خو دغه دي چې خو خلکو میلمه پالنه خو به خامخا کوي، ځکه چې پښتني وطن دی. دا خو چې ونه کړي بیا بده خبره ده. حاجي صاحب تاسو راته ووایئ، اول د امنیت په تړاو راسره وغږېږئ. څنګه ده د الوخیلو امنیت څنګه ده؟ امنیت ډېر صحیح دی. ډېر صحیح ده. غټ صحیح ده، نه غاښ شته، نه دوکه‌باز شته، نه بدماش شته. ټول هغه غوندې چې قرار خلک دي، ښه خلک دي. دا حاجي صاحب تاسو دا ووایئ چې ځواني مو خپله همدلته تېره کړې ده او که نه له نورو کلیو کې؟ نه ځواني مې ټوله په دا خپل کلي کې تېره ده. یو نه مهاجر شي، مهاجرتوب نه چې وختي بس په دغه خپل کلي کې یې، بل چېرې نه یې تللي. دا خپل کلي کې دغه وطن دی، دغه دوی دی چې بل دوی نه وي. وړه ماشومان دلته نوم راوي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه، ډېره مننه. کور مو ودان. مهرباني. زموږ خپله یوه مشکل او ستونزه شته، ځکه چې د تو د امنیت په باره کې پوښتنه وکړه. امنیت شکر الحمدلله، ځکه چې اسلامي امارت روغبړ شرکت او دغه بالکل میخ تر خوا کې میخ تر روادوري خو وایي، ځکه چې میخ تر خواړ پیري د انارباغ کې میږ یوه د پړه مشکل لري، ځکه چې میږ الکون ماشومان چې دي چې دغه سیلابي ناروشي سبق ته رسیدګي نشي کړی، ځکه چې لیار نه وي چې لوټ شي بند شي او د هغه نه خوار د وجې نه میږ بند شي. دا څه وخت د څومره بارانونه چې وي میږ
شمون ګمون کما چې یوه نیمه میاشت په خپل کیر نسوي سبق یې رسیدګي نه شوه کړی خو دا یوه غوښتنه یې ځکه چې تاسو یې خبروالا یو چې دغه میک ته هغه کوي چې میک ته دا همکاري وشي د دولت له خوا نه چې میک ته یو مطلب داسې د طریقه جوړه شي چې میک ماشومان مطلب میک مریض رسیدګي پې کړای شي د خوړ د اوبه د واجې داخل پات انسان په تلای شي مله که خیر ونرو داسې څه مشکلاتونه هم ورته و چې ډېر دي خو غوږ پرې ورنال کېږي ځکه چې ډېر بلا مهرباني بلا فتنه میشته سای دا وضعیه ولسوالی نه کورتا تر ستخلا پره پرتا تر گردزا پره دا غاید زادرونه یک حیوان منتقاد یو دارو دو یه دغه تا تل تا یا غور کړی د بجلی یه مونږ چې کورتا تر شه د دوام د کورتا دغه تا بجلی ور کړی ته د ستخلا په نار کورتا د مارینار پرتا دا منطقه مکمله د برق نه پته دو برېښنا نه ویلې نه ور کوي سبب چې دا چې مو په خوله کې تر شویم دو متبرق نه کوي ډیره زیاته مننه له تاسو ټول څخه مننه انشاءالله ستاسو غږ به مسؤلین واوري او ستاسو دغه کومې ستونزې چې دي که د برېښنا په برخه کې دي که د مکتب یا هم د روغتون په برخه کې دي او همداسې حاجي صاحب ستاسو هغه کوم پول چې ده مثلا تاسو غواړئ جوړ سي تر څو وکولی شي تاسو خپلې ستونزې پرې حل کوئ مسؤلین به رسیدګي وکړي انشاءالله اسلامي امارات شته ده رسیدګي کوي ډیره زیاته مننه قدرمنو هیوادوال سلامت اوسئ کور مو ودان حاجي صاحب سلامت اوسئ قربان مننه کور ودان قدرمنو هیوادوالو د الوخیلو کلي ته راغلی وم چې په تړاو ما هم دومره معلومات نه درلودل خو واقعیت دغه کلي کې ګڼ شمېر ستونزې وې چې حاجي صاحبانو له موږ سره شریکې کړلې او انشاءالله حل کېږي به مسؤلین به رسیدګي کوي له تاسو هم نړۍ مننه قدرمنو هیوادوالو د کابل او د خوست په لویه لاره باندې له دې څخه تېرېدلو چک پاین مې ولیده چې زموږ مجاهدین ورونه چک پاین اچولی چې دغه چک پاین د داخلي وزارت د ترافیکو ریاست پورې مربوط ده د دې چک پاین په اړه به هم معلومات تاسو سره شریک کړلو ځکه چې دلته موټرونه درېږي هغه موټرونه چې اسناد پوښتنه هم ترې کېږي نور معلومات به له خپل امیر صاحب څخه واورو چې د دغې ځای مسؤل ده نو دلته ولاړ ده زه به ورته ښه راغلاست وایم سلامونه امیر صاحب وخت مو په خیر ستړي مه شئ ستړي مه شئ چې په خیر راغلی موږ خوست ولایت ته مې سفر کړی دی خیر در راغلی ډېره زیاته مننه امیر صاحب له دې څخه تېرېدلو چې دلته مو چک پاین ولیده د کابل او د خوست په لویه لار باندې نو حتما هغه موټرونه تر ډېره چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي هغه موټرونه چې اسنادو پوښتنه ترې کېږي نور تاسو معلومات راکړئ او موږ معلومات خو داسې رقم دی چې دلته موټر د لاین موټر چې تېرېږي مطلب یا بکسه د لاین ډرایورون دي او لسنس نه لري او یا یې په اسنادو نه وخت تېر وي نو یغه ته موږ دا توصیه کوي چې لسنس واخلئ او خدای نخواسته دلته حادثه جوړه شي مشکل جوړ شي او چا چې به اسناد وخت تېر وي هغه ته موږ وایو چې اسناد نه وي کوی امیر صاحب دا راته ووایي چې څومره په میاشت کې څومره د ترافیکي حادثو سره مخ کېږئ تر څو چې مثلا تاسو را رسېږي یا مثلا هغسې حادثه پیښه شوې وي یا ډېری هېوادوال مو خپل ژوند له لاسه ورکړی یا ټپیان شوي وي څومره په میاشت کې به څومره داسې پیښې وي په میاشت کې خو زه یم چې 10-40 پیښې کېږي دغه روډ باندې موږ د شمال دوامو د ولسوالۍ پورې چې مربوط وي 10-40 پیښې کېږي او په دا کې ځنه کوچنۍ وي ځنه غاټې وي او لیار کا فکر دی وي چې ډېره تنګه ده مشکل یې دغه دی او بل څوک اسناد نه وخلي اسناد مشکل ډېر دي ځکه چې کله چې لسنس ولرې او بیا لیار معلومات کېږي او چې لسنس د نه وي بیا د لیار معلومات نه ورته کېږي موږ هر وخت توصیه کوي چې لسنس واخلو چې هر څوک په لیاره باندې پوه شي امیر صاحب که څوک لسنس ونه لري یا ولري هغه باندې وخت تېر شوی وي کوم برخورد ورسره کېږي او یغه ته موږ چې کوم لسنس په وخت تېر وي او یغه ته یوه شمیره ورکوي لسنس ته چې مطلب 3 ورځې شمیره ورکړي لسنس بیا ختم ده او بیا به بل لسنس واخلي او چې څوک لسنس نه لري یغه ته موږ دا توصیه کوي چې لسنس ضرور واخلي او هر چا د پوره حق دی لسنس باید هر څوک ولري ښه ډېره زیاته مننه امیر صاحب که ستاسو اجازه وي ور وګرځو اخوا طرف ته زموږ مجاهدین ورونه لګیا دي او موټرونه هم تر ډېره درولي دي تاسو به هم موږ سره لاړ شئ وبګورو چې هغه ورونه چې موټرونه یې درولي دي آیا لیسنس لري نه لري د هغوی خبرې به هم واورو انشاءالله مهرباني درنو لیدونکو موږ هم دخوا راغللو نو موټرونه درېږي
زه غواړم چې خپله دا پوښتنه د دې ورونو څخه خپله امیر صاحب وکړي. نو امیر صاحب مهرباني. سلام علیکم. څه ول لایسنس لرئ؟ یه محترمه. جوړ ده؟ یه. درسره شته؟ شته. ماشاءالله لایسنس ولري. اسناد نه دی وخستی؟ نه. موټر ته؟ موټر نه وای هیڅ پیش نه راست. څه خیر لاشه. څه تکلیف ونه ویل؟ نه نه جات خیر لاشه. ډیر ښه. ورور لایسنس لري؟ نه. ولې؟ اوس رېستلای. ها؟ اوس به رېستلای. کوم ځای نه درسته؟ کلینا. سوارلای ته. سوارلای ته؟ لایسنس ولا نه جوړه؟ موټر بس په پسته کار مخکې. مجاهد ورور لایسنس دی هر څه حق دی صحیح ده؟ لایسنس باید هر څوک یو ځوان ولري. او دا میگی تو سه وطن دی او دلته به لایسنس هر څوک لري چې څوک موټروان وي صحیح ده؟ لایسنس به کله جوړ کړې؟ لایسنس چې کله جوړ کړم چې جوړ نه کوم وبې درو. لایسنس جوړ کړه صحیح ده؟ هلته میګ ترافیکي مدیریت ته چې لور شي ان شاء الله لایسنس په لاس ورځ کې درکوي صحیح ده؟ څه په خیر لاړ شي. لایسنس لرم خو لایسنس هلته بغل ته لاړ شه. ها درنو لیدونکو فکر کوم چې دوی لایسنس نه درلودو نو دی هم بغل تک. خیر امیر صاحب به ورسره خبرې اترې وکړي. نو امیر صاحب تاسو راګرځو همدې موټر ته به ورشو چې دا ولې لایسنس نه لري ستونزه یې څه ده؟ لایسنس ولې نه لرئ؟ لرم یې خو کور کې رانه پاتې. کور کې څه معنا لري چې لایسنس؟ والله خو دا ډایرکټ جمعې ورځ ته سوارلۍ دې بر کړی دی مطلب؟ لایسنس مې خپل خواسته دی. لرم یې قانوني خو کور کې نه پاتې شوی دی. دا عمومي روډ دی صحیح ده؟ بالکل. او دلته تو 15 نفره سوارلۍ جګه کړې دي او دغه مسؤلیت تل دي ته په غاړه کې ده صحیح ده؟ او لایسنس که ته کور کې ګرځې کور کې خو هېڅ معنا نه لري. لایسنس خو دغه د پوره دا چې موټر کې دې ایښی وي چې هر چا پوښتنه نه وکړي یا حادثه وکړي ته لایسنس مطلب موجود وي. که چې لایسنس نه لري نو دغه حادثه دې وکړه ټول ملامتیات ته لایسنس مې شته خالي پر نه پوتې دی کور کې نور مې قانوني دی ډېر ورونی و دی هر یو ډېر ور سره به ځایم چې ان شاء الله لایسنس به وي ځکه چې دا یو نن ورځ نه ده چې مې ته ترافیک وروځي کنه هر وخت وروځي. لایسنس خالي په دا خاطر کور کې نه پوتې شوی دی کنه نور کې مشکل نه لري. درنو لیدونکو له ورور څخه یې پوښتنه وکړه چې لایسنس څومره درجې لري. لایسنس لري په کور کې پرې ایښی ده او بالاخره بیا نه پوهېږي چې څو درجې لري. نو نه پوهېږم چې امیر صاحب به ورسره تر کومه وسیله وکړي ځکه اوس موقعیت ډېر ښه ورسره روان ده. خیر لایسنس کور کې ماغه ده. لایسنس د جیب شای ده باید په جیب کې د ایښی وي که تذکیره یا نور اسناد دا باید د هر څه موجود وي صحیح ده؟ ډیره زیاته مننه امیر صاحب. قدرمنو هیوادوالو امیر صاحب او د دې ترڅنګ زموږ مجاهدین وروڼه چې زموږ د هیوادوالو سره څومره په ښه خوشحاله انداز په حوصلې باندې مخ ته روان دي چې واقعیت د افتخار ځای ده او زما لپاره بیخي د افتخار ځای ده ځکه لومړی ځل د داسې خپلو مجاهدینو وروڼو ترڅنګ ولاړه یم بیخي یعنې تعجب هم کوم او ډیره خوشحاله یم. یعنې دومره په ارامه یې ورسره خبرې وکړلې چې هغه لایسنس هم جوړ کړی او په کور کې پرې ایښی و چې واقعیت داسې کار څوک نه کوي خو امیر صاحب ډېر قناعت هم ورکړه. نو له امیر صاحب څخه نړۍ مننه کوم چې موږ ته یې وخت راکړه. امیر صاحب غواړم چې په اخره کې د پیام واخلم. تاسو نه ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړه. الله مو خوشحاله لره کامیاب اوسئ خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. مننه. قدرمنو هیوادوالو تاسو هم مننه چې زموږ د خپرونې ملتیا کوئ او موږ سره یاست.
تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شوئ. د خوست سفر مو همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې چې زه وفا له کوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. خو د یاده مو نه اوسي زموږ چینل یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک، خپل نیک نظرونه له موږ سره شریک کړئ. په لوی الله مو سپارم. ښه وختونه ولرئ.